د فلم انډستری غاړې ته راتګ زما داسې و چې تقریبا د 2018 خبره ده چې زما بابا بس دا ټایم د ملګری شوی وم زموږ د فلم لاین ملګری ډایرکټران صاحبانو پروډوسران صاحبانو چې رازو او عدل زهیر واخلو او کار کو ورسره نو بیا زموږ یو فلم شوټ هم شوی خو هغه پاتې شو ولې چې بابا بس لازمن د چاغې ګرینو نو هغه پاتې شو بیا د هغې نه پس بیا زمونږ سملګري راتله چې یاره فلم کو هغه هم پاتې شو بیا مونږ خپله دا بابا مې دا خواهش وکړو چې زه به خپل فلم یو شروع کړم یو خپل پروډکشن کې به فلم شروع کړم نو بس د سنګینګ د هغه سفر نه تر دې سفره پورې دغه وړو غونته کې بس خبره وه پکې پښتو فلم انډسټري کې به ما خیال چې په فرست ټایم دغسې یو غټ فلم جوړېږي ړومبی فلم دغه دی چې دا تقریبا کله چې دا لږ ډیلی شوی نو په هغه ټایم کې چې دا بندېدو دا سب 125 باندې سټاپ په 1.25 او موجوده لا روان دی کار پې شروع دی تاسو ټولو کار وکړو چې څه کار شروع دی تاسو خو کتل راغلی د سار نه د غاني شوټینګ شروع دی جهانگیر صاحب هم موجود دی ټول نور چې څومره کاسټ دی نور چې څومره ټیکنیشنان دي ټول شروع دی او بیزي دی په یو غانه کې او لا اوس هم هغه غانه ماښام شو ماسخوتن شو دغه دی او هغه غانه لا شروع ده او د دې نه زما یو غانه ډېره وایرل شوې وه او تقریبا د هغې څه یو 3 کالو شو ډېره په د یوټیوب به تاسو کتلي په ټیک ټاک په الکترونیک میډیا به تاسو کتلي هغه زه مړې نو هماغه به درته زمزمه کوم ځای مچا بخي ز مړې نه درکوم زړه مړې ز مړې نه درکوم زړه مړې مینا خورونه دي مینا تشغمونه دي نورا مینا نه کوم مینې نه توبه مړې خدای ګو سم سیزل کوي مینا سره لمبه مړې خدای ګو سم سیزل کوي مینا سره لمبه مړې ز مړې نه درکوم زړه مړې شوق د پاره کوي نه کنه مطلب د بزنس لپاره یاره که بزنس ته دا لاین وویستو بیا خو نه کېږي دا خو شوقي کار دی او د زړه نه وی کې که بزنس دې ته جوړ کړو بیا لږه مشکله ده لکه زه ووایم چې لکه دومره غټ بجټ دی مطلب دا بس څومره ریکوري وکړي دغه مې هم که نه یاره د دې د ریکوري خو بس هغه به په کتونکو باندې ډیپینډ کېږي چې څومره عوام راځي او د هغې نه څومره ریکوري کېږي خو ما ته دا اول هم ذکر وکړو تاسو ته چې مونږ د بزنس په سایډ نه کوو دا ولې چې زمونږ پیل هم زه د دې نه مخکې هم سنګینګ هم کوم د والد صاحب مې ماشاءالله دغه نوم د ټولو دنیا ته پته ده ورسره خپل روزګار هم کوو او ما خپل تعلیم هم اوس مې BS پښتو کړو د اسلامي کالج نه نو که دغه پوینټ پکې وساتي د روزګار پوینټ پکې وساتي او بزنس هده پورې کې نو بیا لږه مشکله ده بیا د زړه هغه فیلینګز دې نه راځي که نه کار ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن وادیحان یم او تاسو ګورئ سباون ټي وي دا وخت موجود یم په لاهور کې او زما ترڅنګ یو داسې شخصیت د خیبر پښتونخوا یو نوموړی میوزیک ډایرکټر ماسټر علي حیدر پرزن عادل علي حیدر چې دا یو سنگر هم دی فلم یې روان دی دغه پروګرام په ټیک ټاک کتلم له مخل راتله خو موږ چې د سره به کله میلاوي چې بي فلم به کله راځي ډېر وخت مو دغه موږ لیدلو خو نن کم دی چې ریکارډ شروع دلته راغلي د فلم په سیټو دوی سره به د فلم په حواله خبرې کوو عادل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر هغې دي خانه څنګه یې صحت دې ښه دی حیدر تو تاسو خو یو سنگر یو تاسو والد صاحب خو پټ پانه خبر نه ده فلم انډسټري غاړه څنګه راغلی یاره د فلم انډسټری غاړې ته راتګ زما داسې و چې تقریبا د 2018 خبره ده چې زما بابا بس دا ټایم د ملګری شوی وم زموږ د فلم لاین ملګری ډایرکټران صاحبانو پروډوسران صاحبانو چې رازو او عدل زهیر واخلو او کار کو ورسره نو بیا زموږ یو فلم شوټ هم شوی خو هغه پاتې شو ولې چې بابا بس لازمن د چاغې ګرینو نو هغه پاتې شو بیا د هغې نه پس بیا زمونږ سملګري راتله چې یاره فلم کو هغه هم پاتې شو بیا مونږ خپله دا بابا مې دا خواهش وکړو چې زه به خپل فلم یو شروع کړم یو خپل پروډکشن کې به فلم شروع کړم نو بس د سنګینګ د هغه سفر نه تر دې سفره پورې دغه وړو غونته کې بس خبره وه پکې عادل صاحب یو فلم تاسو مطلب فرست ټایم مطلب انټری وکړه او بیا یو دومره غټ بجټ والا فلم تاسو جوړوئ نو زما په خیال چې ډېر غټ بجټ و زما په خیال چې پښتو فلم انډسټري کې به زما په خیال چې په فرست ټایم دغسې یو غټ فلم جوړېږي ړومبی فلم دغه دی چې دا تقریبا
کله چې دا لګ ډیلی شوی نو په هغه ټایم کې چې دا بندېدو دا سپ 125 باندې سټاپ په 1.25 او موجوده لا روان دی کار په شروع دی تاسو ټولو کار وکړو چې څه کار شروع دی نو او ماشاءالله چې کوم ټیکنیشنز دی لوکیشن دی او کم کاسټ دی نو بس په هر یو څه کاونټ کېږي هغه هر څه په پیسو کې کاونټ کېږي راځي په هغې پیسې لګېدلي خرچه پې کېږي باقي ده بالکل دلته موږ وکتل راملو نو دلته مطلب تاسو په یو څه کوم څه کمپرومایز نه دی کړی نو تاسو خو کتل راغلی د سار نه د غاني شوټینګ شروع دی جهانگیر صاحب هم موجود دی ټول نور چې څومره کاسټ دی نور چې څومره ټیکنیشنان دي ټول شروع دی او بیزي دی په هغه یو غانه کې او لا اوس هم هغه غانه ماښام شو ماسخوتن شو دغه دی او هغه غانه لا شروع ده او د دې نه بعد هم د شپې کار هم دی نو لګیا یو انشاءالله خپل محنت کو عادل صاحب دره تو فلم مطلب شوق د پاره کوي نه کنه مطلب د بزنس لپاره یاره که بزنس ته دا لاین وویستو بیا خو نه کېږي دا خو شوقي کار دی او د زړه نه وی کې که بزنس دې ته جوړ کړو نو بیا لږه مشکله ده لکه زه وایم چې لکه دومره غټ بجټ دی مطلب دا بس څومره ریکوري وکړي دغه مې هم که نه یاره د دې د ریکوري خو بس هغه به په کتونکو باندې ډیپینډ کېږي چې څومره عوام راځي او د هغې نه څومره ریکوري کېږي خو ما ته د اول هم ذکر وکړو تاسو ته چې مونږ د بزنس په سایډ نه کوو د اول چې زمونږ پیل هم زه د دې نه مخکې هم سنګینګ هم کوم د والد صاحب مې ماشاءالله دغه نوم د ټولو دنیا ته پته ده ورسره خپل روزګار هم کوو او ما خپل تعلیم هم اوس مې BS پښتو کړو د اسلامي کالج نه نو که دغه پوینټ پکې وساتي د روزګار پوینټ پکې وساتي او بزنس هده پورې کې نو بیا لږه مشکله ده بیا د زړه هغه فیلینګز دې نه راځي که نه کار ته نو دا به ته د شوق نه کې د پیشن نه پکې نو بس لګیا د شوق نه دا کار کوو او نور د ریکوري هغه د الله ذات کار دی چې څومره کېږي او څومره نه کېږي اکثر موږ وګورو په سوشل میډیا باندې مطلب پکچرز یا ټیک ټاک تاسو راځي خلک مختلف نو په دې کې دا وایي چې دې کې د مطلب مین هیرو کریکټر چې خو تاسو دی دا دلته موږ ته پته ولګي دا او ډېر خلک وایي چې مطلب دې کې یار د مطلب هیرو پته نه څوک دې کې داسې ده چې اصل کې زموږ چې دا کم تھرډ پارټي چې ورته مونږ وایو که نه نو هغې دا خبرې دا افوا پیلاوي چې یاره دې کې هیرو دوه دي نو دې کې داسې نه ده هیرو پکې یو دی زه یم جهانگیر صاحب هم ویلن دی پکې بل پکې زموږ ویلن دی اسد جټ تاسو په سوشل میډیا د هغې تصویران کتلي پنجابي فلمونو کې هم راځي نو هغه پکې نیګیټیو ویلن دی لکه هغه خطرناک که نه چې هغه څه مونږ وایو که صحیح ده او جهانگیر صاحب څنګه چې د عبد النسیم صاحب نورو فلمونو کې د جهانگیر صاحب یو پازیټیو ویلني او هغه رومانټیک ویلن به ورته زه ووایم نو هغه په دې فلم کې هم هغه رومانټیک ویلن دی او پازیټیو ویلن دی او باقاعده ماشاءالله چې هغې څنګه خپل کار کړی دی نو نو ډاوټ د هغې په کار کې خو بس تاسو ته پته ده د دې فلم ډایرکټر مطلب او د دې کهاني چاري کړي ډایرکټر یې عبد النسیم صاحب دی کهانی هم د هغې او زما د بابا په شریکه وه دواړو هغې ناستو ډیسایډ کړې وه بابا مې ورسره باقاعده خپل آیډیا شیر کړې وه هغې د هغې آیډیا ته بیا عملي جامه ور واچوله نو عبد نسیم صاحب ډایرکټر دی او اسسټنټ ډایرکټر یې طارق رحمان صاحب دی چې ماشاءالله بس دواړه ښه د خپل جوش نه لګیا دي کار کوي او بس ستاسو د مخې ټول کار دی اوس هم چې تاسو راغلي دواړه لګیا دي په سیټ باندې کار کوي شروع دي نو بس دغه خبره ده عادل صاحب دې میوزیک مطلب میوزیک کمپلیټ شوی دی که نه دی لا پاتې دی چې الریډي ټول کمپلیټ دی میوزیک خو بس هغه خو زموږ د کوره دی پلار مې کوي اجي صاحب کوي زه بابا ته اجي صاحب هم که نه نو هغه اجي صاحب ټول میوزیک کړی دی زما پکې په خپل اواز درې غانې دي د ګل رخسار پکې یو غانه ده د پلار په اواز مې پکې یو غانه ده او بل د اختیار ګل چې د پښتو سندرغاړی دی زموږ او یمسانور د هغې دواړو پکې یو غانه ده دره تو مطلب دغه فلم کې نور داسې د پیملی څوک شته نه په دې فیلډ کې د سره زموږ د فیملی بل څوک نشته دی دلته پکې سترګې ځکه دا ووایم زما بل ورور دی هارون حیدر نو هغې تر اورېدو حده پورې هغه اوري او زموږ مشر ورور چې کوم دی سلیم اجي هغه هم تر اورېدو حده پورې دي نور اعلان کې سلیم اجي په فلم کې لګیا دی پروډکشن ټول هغه سنبال کړی دی منډې ترړې وخي خو نور هغه دې کار کې نه دلچسپي دومره ورسره که نه نشته دی نه په سنګینګ کې شته دی او نه په فلم لاین کې شته دی کله پک کامیابی درکو دا فلم کامیاب شو نو آینده لپاره بل داسې لازمن نو آینده لپاره خو به کار کول غواړي الله دې انشاءالله دا هم کامیاب کړي مخکې به هم کار کوو مخکې به هم کار کوو مطلب ډېر خلک هم داسې وایي چې یاره به فلم او دومره غټ بجټ والا فلم دی او یار دا خو د پښتو فلم دی او خلک دې کتونکي نشته نن سبا که موږ وګورو اکثر دا کتونکي بیا وایي په کمنټسونو کې یاره وایي دې صرف رکشو والا راځي او سوزوکو والا راځي نه داسې نه ده کتونکي شته دی خو چې کم کتونکي خفه شوي وو د فلم لاین نه چې کم خفه وو نو هغه امید دی چې اوس را شروع شوي هم دي ولې چې ګورو حالات ګورو که نه خبرېږو نو هغه کتونکي را شروع شوي دي راځي ګوري
هغه د کتونکو چې هغه څه ډیمانډ و هغه پهله نه پوره کېدو اوس پوره کېږي نو کتونکو شته دی داسې نه ده چې صرف رکشو والا یا دا هغه دغه راځي نه راځي فلم کتو ته ورته یو ښه شیز خو ورکړه که نه هغوی ته یو ښه مواد هغوی ته ورکړه ته یو ښه مواد هغوی له ورکړه نو یو فلم به ونه چلېږي دوه به ونه چلېږي درېیم ته خو به لازمن راځي که نه چې ته هغوی ته بار بار یو شیز ښه نو بس هغوی به هم لازمن هغه به ګوري ته ورته یو شیز چینج ورکړه دوه ورکړه درې ورکړه لازمن د درېیم څلورم ته خو به هغوی خامخا راځي او ګوري به سپورټ کوي به ټول او اوس هم انشاءالله زما د خپل رب نه امید دی چې دا ټول کتونکي څومره چې دوی به ګیلې کولې چې ښه کار نه کېږي نو زه هغوی د ستاسو چینل په بدولت دا ویل غواړم چې ښه کار اوس شوی دی اوس په تاسو ډیپینډ دی چې تاسو څومره راځئ څومره سپورټ کوئ دا کار هم د اتمې میاشتې اګست چې راځي که نه په ناز سینما به لګي د پاکستان په نورو سینماګانو کې به هم لګي کراچۍ کې نور چې مختلف څومره سینماګانې دي په هغې به هم لګي او په 9 تاریخ به په ناز سینما کې دا لګي انشاءالله اسې عادل صاحب تاسو مطلب یو خو سنګر زم کوم اخر کې یو دوه کړه غانا مطلب زمزمه کړم دی مینه والته ډیره وخت زما یو غانا ډیره وایرل شوی و او تقریبا دا غي یو 3 کال شو ډیره په یوټیوب به تاسو کتلی په ټیک ټاک په الکترونیک میډیا به تاسو کتلی هغه ز مړی نو هغه به درته زمزمه کوم ځای مچا بخي ز مړی نه در کوم زړه مړی ز مړی نه در کوم زړه مړی مینا خورونه دي مینا تشغمونه دي نورا مینا نه کوم مینې نه توبه مړی خدای گو سم سیزل کوي مینا سره لمبه مړی خدای گو سم سیزل کوي مینا سره لمبه مړی ز مړی نه در کوم زړه مړی مننه تاسو نه مننه مهرباني قدرمندو دا عادل چې دا مای لو فلم مطلب دا هیرو دی نو بالکل څومره چې کتونکي دي یو چا به ګیلې کوي چې ښه فلم نه راځي معیاري فلم څوک نه جوړي او چینجینګ پکې راځي په دغه فلم کې دوی یو چینج راوست نو ټول پښتانه چې کوم پښتانه دي او شو به سره تعلق ساتي دي نه علاوه د 9 اگست باندې بالکل تاسو راتلې د برلیس کېږي پېښور نه سینما باندې تر دغه پورې واز به د نو سوالم اجازه خاد او بس دی الله پامان